د دې 5 خبرو په عملي کولو سره د خپلې مېرمنې سره د ژوند تر ټولو غوره جنسي اړیکې تجربه کړئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. خوښ یم چې په یو نوي او تازه ویډیو کې له تاسو سره یم. دوستانو که زموږ چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د دې 5 خبرو په عملي کولو سره د خپلې مېرمنې سره د ژوند تر ټولو غوره جنسي اړیکې تجربه کړئ. اول، د پوهانو په وینا د جنسي اړیکې نورمال وخت د 7 څخه تر 12 دقیقو دی. البته دا موده بدون له مینې محبت څخه ده. د اړیکې اوږدوالی یې په خوند، تجربه او ښکلو یادونو کې ډېر تاثیر لري. له همدې کبله هڅه وکړئ اړیکه څومره چې کولی شئ اوږده کړئ. دویم، حمام وکړئ. مخکې له دې چې اړیکې ونیسئ یو حمام وکړئ ترڅو مو په بدن کې هیڅ بهرنی بوی پاتې نشي. دریم، لږ خو باکیفیته اړیکې ونیسئ. مطلب په اونۍ کې یې 2 ځلې ټینګې کړئ، خو 1 ساعت داسې اړیکه چې مخکې له اړیکې ځان ښه ورته تیار کړئ. مېرمن مو تیاره وي، بهترین ځای مو ورته ټاکلی وي، بیړه مو نه وي او داسې اړیکه چې ټول عمر مو په خپلو یادونو کې خپل ځای ونیسي. څلورم، د مینې په وخت کې د یو بل بدن ښه لمس کړئ. د ښځینه و بدن حساس دی او په عادي لمس پکې د اکسیتوسین هورمون لوړیږي او د دوی د شهوت کچه ورسره لوړیږي. پنځم، د کوروالۍ په اړیکه کې داسې یو موقعیت او شکل وټاکئ چې یو بل ته مو بدن ټول سره جوخت شوی وي ترڅو مو په اړیکه کې مینه او عاطفه هم موجوده او زیاته وي. زموږ د ویډیوګانو مطلب صرف او صرف تاسو ته لارښوونه ده، نو هیله کوم دوستانو چې غلط مطلب ترې وانخلئ. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که مو لا هم زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل یا ګونګړي نشان ضرور وهئ ترڅو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت، الله مو مل شه.